حدیث مبارک کی راضی ادی حدیث راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی گورے دیتا حدیث قدسی ہوئی دیتا حدیث قدسی ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی لی دی کل عمل بنی آدم له الا الصوم دا ہر عمل د بنی آدم چی دے دا د پارا دے ہر عمل د بنی آدم دا د پارا دے الا الصوم مگر روجہ فانه لی وانا اجزی به روجہ زما د پارا دا نو د دې بدله به هم ز پخپل باندې ورکوم د دې بدله به ز پخپل ورکوم اوس د حدیث مبارک کې راځي چې کل عمل بنی آدم له الا الصوم د بنی آدم هر عمل د پارا دی مگر روجہ خاص زما د پارا ده روجہ خاص زما د پاره ده دې جملې محدثینو ډیر زیات تشریحات کړي دي یو ویدا چې دنیا کې هر عمل کې شرک شوی هغه خلکو د غیر الله د پاره کړي دي ګوره سجده چې سجده دا خلکو غیر الله ته کړي ده کنه ده کړي د الله نه ما سوا بل چاته سجدي خلک کوي کنه دې کې شرک شوی دی صدقه چې د صدقه دا هم د الله نه ما سوا د نور خلکو په منخ خلک کوي د بل چا په نوم باندې ورکوي منظوم خلق د بل چا په نوم باندې کوي دا ټول عباداتو کې شرک شوی دی صرف روجه ده چې روجه د بل چا د پاره نه دی نیولی شوی روجه د بل چا د پاره نه دی نیولی شوی یو مطلب محدثینو دا ذکر کړی دی دویم مطلب محدثینو دا ذکر کړی دی چې هر عمل کې ریا کېدی شي سوا د روجې نه هر عمل کې څه کېدی شي ریا کېدی شي سوا د روجې نه معنا څه زه مونځ کوم وړه کې مې دا راتلی شي که نه چې خلک کوي چې یاره ډېر مونځ ګرزاره سړی دی ښه سړی دی مونځ پابندي کوي ریا پکې راتلی شي که نه زه زکات ورکوم صدقه ورکوم په زړه کې مې دا راتلی شي که نه چې خلک وایي لکه ډېر سخي دی ښه پیسې ښې ورکوي دا پړه کې راتلی شي زه حج کوم دا مې پړه کې راتلی شي خلک وایي چې حاجي صاحب راغی خلک به څه وایي چې حاجي صاحب راغی هر عمل کې ریا کېدی شي خو په روژه کې ریا نشي کېدی په روژه کې ریا روژه به هغه سړی نیسي چې دی صرف اور صرف د الله نه یریږي معنی څه شی دی د یو سړی ډېر سخت تږی شوی دی سخت تنده پرې لګېدلې ده او دی په غسلخانه کې ناست دی او لامبي او یخې اوبه دي او دغلته کې ښه دی ټوټۍ ته خوله ونیسي اوبه وڅکي څوک کښېني نه خو دی دغلته مو به نسکي ولې نسکي ځکه زما رب ییني الله مې ییني دا ګناه ده چې زه به دې ټایم کې وبس کړم په روژه کې ریا نشي کېدی یو سړی وایي هلکه د ریا دپاره د روژه نیولې داسې دی بې فضول خبره کوي بې پیدې خبره کوي روژه کې ریا څنګه کېدی شي په غلا باندې سړی روټۍ خوړی شي په غلا باندې اوبه څکلی شي هېڅوک به دې خبر نه شي او شونډې یې ومږې رومږې وچې دي کې زما روژه ده نه څوک چې روژه نیسي که نه روژه نیسي دا خالص د الله د پاره کو تعالی د رضا د پاره دي کې ریا نشي کېدی دې وجه نه حدیث مبارک کې راځي چې کل عمل بني آدم له الا الصوم هر عمل د بني آدم داغه د پاره دی الا الصوم مگر روزه خالص زما د رضا د پاره ده او بیا الله تبارک وتعالى فرمایي وی وانا اجزي به فانه لي وانا اجزي به روزه چې زما د پاره ده بدله به ز په خپل باندې ورکوم د هر عمل علماء لیکلي دي وی د هر عمل بدله به الله تبارک و تعالی ورکوي د فرشتو په لاس سره بنی آدم ته به د عمل بدله میلاویږي د فرشتو په ذریعې سره صرف او صرف روژه داسې ده چې د دې بدله به الله تبارک و تعالی په خپله براه راست ورکوي او بعضې علما وی دا داسې دی وانا اجزا به روژه زما دپاره ده وانا اجزا به او د دې په بدل کې به د انسان ته زه میلاویږم د روجې په بدل کې به ورته زه میلاویږم نو عاشق ته چې معشوق میلاو شي نو د دې نه ما سوا بله غټه خوشحالي شته دی چې ما او تا ته رب میلاو شي نو دا جنتونه او دا نعمتونه د چا دي دا خو د رب دي دا خو زما د الله دي نو چې مالک راته میلاو شو نو جنتونه او خوشحالۍ په خپله میلاو شوي نو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی فرمایي چې روژه زما ده او د دې بدل زه په خپله یم د دې بدل زه په خپله یم او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والصيام جنة دا روجه ډال دی روجه څه شی دی
ډال دی. څنګه ډال دی؟ په ډال سره هم انسان په جنگ کې ځان بچ کوي، د ځان حفاظت کوي. په روژې سره هم انسان د شیطان نه د ځان حفاظت کوي. روژه ډال دی. او یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي وی روژه ډال دی خو تر څو پورې چې د انسان شلولی نه وي، د انسان شلولی نه وي. نو صحابه او تپوس کوي د الله پاک پیغمبر روژه په څه شي شلیږي؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل په دروغ او په غیبت، په دروغ او په غیبت باندې. دا روژه ډال دی خو تر څو چې شلولی نه وي په څه شلیږي؟ صحابه او تپوس کو نبی علیه السلام په دروغ او په غیبت باندې. نو په روژه کې د دې دوه عملونو ګورې خاص کر ځان وساتئ. کم کم؟ یو دروغ او دویم غیبت. علماو بعض علماو لیکلي دي وایي په دروغ او په غیبت باندې روژه داسې ماتېږي لکه څنګه چې پکې سړی ډوډۍ وخوري او اوبه وڅښي، داسې ماتېږي. خو جمهور علما وایي نه داسې خو نه ماتېږي، خو د روژې چې کوم ثوابونه دي د هغې نه دا انسان محرومه شو، د هغې نه څه شو؟ محرومه شو. بعضې خلک روژې نیولي لږ ګپ لګول، څه لګول؟ لکه ګپ لګول. نو ګپ لګول څه په چا باندې راواخلو، په چا غیبت شروع کړو، په هغې باندې خپله روژه لنډه کړو، په هغې باندې څه وکړو؟ روژه پې لنډه کړو. ښه نو وصیام جنة، روژه ډال دی. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل فاذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، چې کله ستاسو کې د یو تن روژه وي که نه نو دی بې حیا خبرې نه کوي. څه دی نه کوي؟ بې حیا خبرې. علماو لیکلي تر دې پورې چې د خپلې ښځې سره به هم د خواهشاتو خبرې نه کوي، بې حیا خبرې دې نه کوي، بې حیا خبرې دې نه کوي. ولا یسخب، او شور دې نه کوي. څه دې نه کوي؟ شور دې نه کوي. دا نه چې روژه ده په کور کې څوک پړنچ نشي کولی، ځکه چې که څوک نوم اخلي نو د په کور کې یو لوی غوبل راغستی بیا ولې لکه روژه یې ده، روژه یې ده اوده دی، ګوره غلی شه، شور ونه کوي، اوده دی دننه دننه اوده دی. نه ولا یسخب، شور به نه کوي، کنزل به نه کوي. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلو فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. په خپل خو به د چا سره جګړې نه کوي، شور شغب به نه کوي، پلیتې خبرې به نه کوي، خو که د هغې طرفه د بل طرفه تا ته چا کنزل وکړو، فإن صابه أحد چا درته کنزل وکړو، او قاتله یا درته پرزولو باندې راځي، په جګړه راځي، نو فليقل إني صائم إني صائم. ته ورته یار زه روژهدار یم، زما روژه ده، ته څه کوې؟ زه روژهدار یم، زه روژهدار یم. کو ته ما ته کنزل کوې، زه تاله د کنزلو جواب په کنزلو کې نشم درکولی. کو ته ما سره جګړه کوې، په ما ګزار کوې، زه په تا نشم کولی، ځکه زما څه ده؟ روژه. ما د الله د یرې نه روژه نیولې، څنګه ستا سره جګړه وکړمه؟ ښه نو چې کله تا ورته داسې وي هغه تا ته کنزل وکړه، تا ورته وایي زما روژه ده، زه خو ته کنزل نشم کولی، څه د خیال دی؟ ملامته به شي که ملامته ونه شي؟ ډېر زیات په کوسنه څه سړیتوب پکې وي، ملامته به شي. هغه تا سره جګړه کوي، ته ورته یار ته جګړه کوه، زه جګړه ځکه نو زه روژه، زما روژه ده، زه الله د جګړې نه منع کړی ما. که مسلمان وي نو څه غیرت حیا به پکې راشي، نو ستا نه به معافي وغواړي چې یار ما معاف کړه، روژه خو زما هم ده، روژه خو زما هم ده. نو ته ورته ووایه اني صائم اني صائم، زه روژهدار یم. او بیا نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایل والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایل وی زما دی په هغې ذات باندې قسمي د چا په قبضه کې چې زما روح دی، د چا په قبضه کې چې زما روح دی، زما دی په هغې ذات باندې قسمي چې د روژهدار د خولې دا بدبویي الله تبارک وتعالی ته د مشکو د عنبرو نه ډېره زیاته خوښه ده، ډېر زیاته محبوب ده د روژهدار د خولې دا بدبویي. علماو د دې یو څو تشریحات کړي دي. یو دا وایي چې کله روژهدار دا تمام خلک د قبرونو نه راپاسي په ورځې د قیامت، تمام انسانان چې د قبرونو نه راپورته کړه شي، وایي روژهدار به په دې پېژندلی کېږي چې د ده د خولې نه به یو داسې خوشبویي ځي لکه مشک او عنبر. په ورځ د محشر د قیامت په ورځ باندې د کم انسان د خولې نه چې خوشبویي روانه وه، پوه شه چې دا په دنیا کې روژهدار، دا په دنیا کې څه روژهدار. وایي د دې حدیث مبارک مطلب دا دی چې په ورځ د محشر به د خولې نه خوشبویي ځي. او دویم تفسیر علماو داسې کړی دی، وایي نه الله تبارک وتعالی د روژهدار د خولې دا بدبویي دا ورته خوښه ده، دا بدبویي ورته څه ده؟ دا ورته په دې دنیا کې خوښه ده. او بیا علماو ویلي وي دا د باب د عشق نه دی، دا د باب د څه شي نه دی؟ د عشق نه دی.
چا چې د چا سره مینه وي که نه د هغې معشوق د خولو هغه بدبویي په داسې لګي لکه ډېره ښه خوشبويي ډېره ښه خوشبويي د چا سره چې د مینه وي د هغه د خولو دا خوشبويي په سړي باندې د ډېرو ښو عطرو نه خوږه لګي ډېرو ښو تیلو نه پې خوږه لګي نو دا روجهدار چې دی دا د الله معشوق دی د الله څه دی دا روجهدار د الله معشوق دی د ده د خولې نه بدبویي ځي خو د معشوق بدبویي د ډېرو خوشبویانو نه بهتر وي نو دا الله ته بهتر ده او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو وی للصائم فرحتان یفرحهما د روجهدار دپاره دوه خوشحالۍ دي چې دی په هغې باندې خوشحالۍ کوي یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی اذا افطر فرح بفطره چې کله دی روژه ماتوي نو خوشحالېږي خو موږ ټول خوشحالېږو چې روژه ماتو خوشحالېږو که نه خوشحالېږو الوتي یو تږي شوي یو یخې اوبه څکو روټۍ خورو وږي شوي سړی خامخا خوشحالېږي نو کله چې دی روژه ماتوي نو دی څه کېږي خوشحالي دا خو نقد خوشحالي په دنیا کې ده او دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی واذا لقي ربه فرح بصومه او چې کله په ورځ د قیامت د الله تبارک وتعالی سره ملاقات وشي که نه نو دی په دې خپله روژه ډېر زیات خوشحاله وي ډېر زیات خوشحاله وي یو نغده خوشحالي دلته چې موږ روژه ماتوو دویمه هغه خوشحالي چې د الله تبارک وتعالی سره په ورځ د قیامت میله وشو او الله راله د دې بندي راکوي نو موږ په دې خپله روژه ډېر زیات سویو خوشحاله یو الله دې هغه خوشحالي مونږ ته نصیب کړي څنګه چې راته په دنیا کې دا هر روژه ماتي کې خوشحالي نصیب کېږي که نه نو زمونږ د رب نه امید ده چې الله دا یوه خوشحالي دې په دنیا کې راکړه نو ضرور به دا بله خوشحالي م راکړي چې دا یو خوشحالي دې په دنیا کې راکړه نو د بلې امید ده چې دا به رالم ضرور راکړي